أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، د دې نه مخکې تاسو زموږ یو پروګرام وکړه د پښتو توري، خپل توري کره پښتو. دا د هغې دویمه کړۍ ده، یعنې سلسله ده جاري وي. موږ پکې مختلف توري راغونډ کړي دي. داسې کوشش کوو چې کوم په غرایزو علاقو کې، خو په سمه علاقه باندې بخاریو کې ډېر کم کوزي. سم پکې هغه دغه کړي دي. بعض دا دي چې مشهور دي، خو چاله ورځي چاله نه ورځي. راځئ چې بس شروع کړو. اوس موږ وایو چې ترقي، پلانکي په دې کې ترقي وکړه یا مخ په وړاندې لاړه. موږ وایو دوام یې ومونده. دوام موندل، ترقي کول، دوام موندل. موندل، ملاوېدل او ترقي کول. دا چې کول کړو نو دا جمله به صحیح شي. ترقي کول، دوام موندل، مخ په وړاندې تلل، بره لاړه. موږ وایو چې پلانکی ډېر بره لاړه، پایې نه لګي، ترقي وکړه، دوام یې ومونده. ښه، موږ وایو چې لکه دا څیز ما محفوظ کړ یا دا لیکل ما محفوظ کړو په دې ویډیو کې. دې ته پښتو کې وایي خوندي کړل. محفوظ د اردو ټکی دی، خوندي کړل. لکه دا پښتو دا کره پښتو دا ویډیو چې ده نه، دا موږ په دې موبایل کې په دې کیمره کې خوندي کړه، محفوظ کړه. محفوظ ته خوندي وایي. ها، بوږنېدل، لکه یره راتلل. بنده په وجود کې یو تزلزل راشي، نو هغې ته وایي بوږنېدل، یعنې یریدل. وبوږنېده، ویرېده، یره پرې راغله. دا د پښتو دي. او دا لیکل داسې یریدل دي، خو دا یره چې ده دا به موږ لیکو ویره. ویره. بوږنېدل، یریدل، یریدل چې دی نه ویره. ښه صفحه، د کتاب صفحه، د کاپۍ صفحه، د اخبار صفحه. دې ته پښتو کې وایي پاڼه. صفحې ته پاڼه وایي. او پاڼه دوو صفحو کاغذ ته چې دی نه هغې ته هم پاڼه وایي. خو موږ په کره پښتو کې چې دی نه یو مخ ته پاڼه وایو. لومبی مخ، دویم مخ، دریم مخ، دغه چې څنګه وي که نه پاڼه. ها، چلن. دا چلن په دوو معنو کې راځي. چلن پکار دی، ودرېدل نه دي پکار. تګ پکار دی، مطلب دی چې تګ جاري ست. تللو ته وایي. تګ وایي تللو ته. په یو لاره باندې، په دې لاره ډېر چلن دی د خلکو، ځي راځي. په دې لاره د خلکو تګ دی. خو بل ځای کې دا چلن چې دی موږ وایو چې د پلانکي چلن ښه نه دی. مطلب دی چې کردار یې ښه نه دی. دا چلن هلته هم راځي هغه معنی کې. لکه کړه وړه یې ښه نه دي. ها، موږ وایو چې زموږ ګیر چاپېره ګاونډ کې، زموږ نه ګیر چاپېره بازار کې، دې ته دا هم پښتو ده، خو دې ته چاپېرچل وایي. دا ګیر چاپېره چې دی نه دا بالکل معنوي دی، لفظي معنوي. او خپل هغې چې دی چاپېرچل کې، چاپېرچل دا مطلب دی چې ګیر چاپېره، خوا و شا کې، خوا و شا، چمګاونډ، چاپېرچل، ګیر چاپېره. دا د پښتو خپل ټکي دي. ها، ټنډه. خلک وایي چې په منډه نه ده، په ټنډه ده. لکه مطلب دی که یو سړی ډېرې منډې ووایي، خو چې د چا قسمت کې نه وي نو هغه ته په منډه نه میلاویږي. خو په قسمت کې نو په ټنډه، په کلاره. مطلب دی که دی ناسم وي، په کلاره.
ته ملاویږي. نو موږ وایو چې دا په منډه نه، دا متل دی، دنیا په منډه نه ده، په ټنډه ده. لکه مطلب دی چې قسمت هم پکې ضروري دی، همت هم پکار دی، او د قسمت نه سیوا نه ملاویږي. ها مقابله، د کرکټ مقابله، پهلوانانو مقابله، په هر څه کې مقابله، سبق کې مقابله. دا مقابله چې دی دا د اردو دی، دې ته وایي سیالي، پښتو کې ورته سیالي وایي. دا پلانکی چې دی زموږ د سیال نه دی، موږ سره سیالي نشي کولی، د سیالۍ برابر نه دي، یعنی مقابله را سره نشي کولی. مقابلې ته وایي سیالي. ها اپریشن، د پلانکي اپریشن دی هسپتال کې. اپریشن چې دی دا د انګلیش دی، اردو والا سره هم نشته دی، او موږ سره شته عملیات. عملیات دا په افغانستان کې عام استعمالیږي، دا توری څوک نه پیژني. اپریشن اکه پیژني د انګلیش په دغې پیژني، موږ خو دلته په روزمره کې وایو په وینایي الفاظو کې، نو دا څوک نه استعمالیږي. عملیات اپریشن ته وایي. ها ګرده، ګرده د اردو ټکی دی، یعنی انساني ګردې. صحیح. ګرده دې ته پښتو کې پښتورګی، پښتورګی د دې وجود د اعضا دا نومونه نه دي، دا به موږ پښتو کې انشاءالله دغه کوو، دې ته مې اوس خیال شه، او بل پروګرام به بیا په دې کوو چې پښتو کې د دې وجود د اعضا څه نومونه دي، لکه ګرده، پښتورګی. ها ازمایش ته، ازمایش چې دی دې ته په پښتو کې ازمیښت، لکه پلانکی په ازمیښت کې پروت دی، یا په ده داسې سوال وشو ازمیښت کې دی جواب ولا نه ورځي، یا د دې سوال ازمیښت پې وکړه، د دې کار ازمیښت پې وکړه چې کولی شي که نه شي کولی. ازمایښت چې دی دا د اردو دی، او ازمیښت د پښتو دی. ها پرمختګ، پلانکي په خپل کار کې ډېر پرمختګ وکړو، وړاندې لاړه، ترقي وکړه. پرمختګ ته وایي ترقي، وړاندې تلل، په خپل کار کې مخکې تلل، سیوا کېدل، ګټه کول، ترقي کول، دې ته پرمختګ وایي. ښه کوچیان موږ وایو، هم موږ دا دلته چې کم کابلیان د مودو نه دېره دي، پخوا چې کم راغلي هغې ته موږ کوچیان وایو. هغه اوس کوچیان نه دي، ځکه چې د هغې 50 کاله وشو په یو ځای دي. کوچیان هغې ته وایي چې د یو ځای نه بل ځای ته کوچ کوي. کوچ ځای بدلول، لکه دا خانه بدوش نه دي، نن بیا دلته خیمې، سهار له بیا هلته یي، هلته د دې اړو کور نه وي، در هم نه وي، چې کوم ځای خالي وموند هلته خیمه ولګي. کوچیان وایي کډه ګرځول والا ته، کډه ګرځول همدغه خانه بدوش، خانه ځای ته وایي، او بدوش بدلول، تلل. ها موږ عام پښتو کې وایو خپه مې خوږېږي، خپه مې درد دی، خپې مې ستړی شوې. خو دا د پښتو خپل ټکی چې دی دا دی پښه، پښه. دا به لیکو هم داسې، که دا موږ لیکو دا غلط دی، په پښتو کې دا خپه لیکل دا غلط دی. لکه وینایي الفاظو کې روزمره کې چې موږ وایو اړه مې خراب دی، نو اړه خو نه وي، دا زړه دی. دغه شان دا دی پښه، دا خپه به غلطي، دا ټیک دی. پښه، پښې مې درد کوي، پښې مې خوږېږي، پښې مې ستړې شوې. ها سرمن، چمړه، سرمن، دې ته پوستکی هم وایي. دا پښتو کې دوه نومونه دي، سرمن، پوستکی. د چیلي نه پوستکی واړوه، سرمن ترې واړوه، نو دا پوستکی، دا دوه نومونه. که چاله دا ورځي نو دا دې ته بیا خیال نه وي چې د پوستکی سرمن ته وایي، موږ خو وایي د کیلې پوستکی. او دا پوستکی چې دا د کیلې سرمن وي، دا هم پوستکی، دا هم سرمن وي. ها شکست منل، هار منل، دې ته پښتو کې وایي تسلیمېدل. پلانکی تسلیم شو، بس غاړه یې کېښوده، ویې منل. هر څه ته
کار ته یې غاړه کېښوده، شکست یې ومنه، جنګ نه کوي، نوره مقابله نه کوي، دې ته وایي تسلیمېدل. ښه، مخکې تلل لکه پرمختګ دی، مخکې وړاندې تلل، روانېدل، مخکې تلل. بجلی ته په پښتو کې څه وایي؟ برېښنا. برېښنا بجلی ته وایي. بجلی خو د اردو دی که نه، او دې ته پښتو کې وایي برېښنا. ښه، موږ وایي دا پلانکي د قدر وړ دی. ارزښت، قدر، دا دې ته وایي. ښه، حمله، یو ملک ولګېد په بل ملک یې حمله وکړه، دې ته وایي یرغل. یرغل په پښتو کې ورته وایي. حمله دا د اردو ټکی دی، موږ ته حمله جوړه کړه، حمله یې وکړه، یرغل یې وکړو. ها، هفته لکه د 7 ورځو دا هفته وایي. دې ته په پښتو کې اونۍ. اونۍ، پلانکې اونۍ یا لومبۍ اونۍ، د میاشتې دویمه اونۍ، درېیمه اونۍ، میاشت کې 3 هفتې، 4 هفتې یا څلورمه اونۍ، هفتې ته اونۍ وایي. ها، دا څیز ډېر منفرد دی. دا مثال په طور د دې په شان بل څه شی نشته، دا منفرد دی، ځان له خپل حیثیت دی، خپل شکل دی، او دا عام نه میلاویږي. دې ته وایي ځانګړی. ځانګړی، منفرد. لکه ناشنا، ناشنا شی دی، منفرد دی، ځانګړی دی. ها، اغېز څه ته وایي؟ اثر ته. په ده باندې هېڅ اغېز نه کوي، هېڅ اثر نه کوي. نو ګرانو ملګرو، زموږ دا نننی پروګرام سرته ورسېده. انشاءالله دغه شان د نورو پښتو تورو سره به راځو بیا. د الله په امان.